کوشش کوي چې اسلام او دا نظام خلکو ته کوږ معرفي کړي، معیبونه پر کښېږدي، معیوب یې کړي، پر مشرانو باندې عیبونه کښېږدي. دا غیر قابل خلک، دا د حکومت وړ نه دي، دا د ملا نظام دی، دا د طالب نظام دی، دا د یو ډلې نظام دی. ګورئ موږ تاسو خو مسلمانان یو، پکار دی خذوا حذرکم، دا خپل بیداری ونیسئ. ګورئ چې دا کفار مو خطا نه کړي، دا مفسدین مو خطا نه کړي، ورته بیداره سئ. چل درته کوي، ناکامه کوي مو، بې له ډرونو به مو ناکامه کړي، اسلام به درسه یوسي، نظام به درسه یوسي. ان دین عند الله الاسلام، خوش دین د الله په نسبت باندې دغه اسلام دی، بل دین الله ته نه دی خوش. موږ مسلمانان یو، هر یو د بل سره مخ سو السلام علیکم، بس د اسلام आवाज کوو، نو موږ ته هغه دین خوش دی چې د الله خوش دی، هغه اسلام دی. موږ د اسلام د شا ولاړ، پرون چې پر ما باندې حمله کولم د اسلام په وجه، نن چې پر ما باندې حمله کوي د اسلام په وجه. هغه اسلام موږ سره ملګری دی، دا زموږ یو داسې صفت دی چې واعبد ربک حتی یاتیک الیقین، تر هغه وخت پورې به د رب عبادت کوي چې مرګ درته راځي. موږ تر هغه وخت پورې د اسلام باندې ولاړ چې مرګ راته راځي. کله چې مرګ راغلی بس اسلام پای ته ورسېدی، بیا به د الله حساب شروع کېږي. و دې خواته هېڅوک چې دا فکر نه کوي چې اسلام به مسلمانان پرېږدي، هېڅوک چې دا فکر نه کوي چې افغانان به اسلام پرېږدي، هېڅوک چې دا فکر نه کوي چې افغانان به پر اسلام باندې معامله کوي. چې کولای پرون به کړی وای چې په دا زرهاو لکاو شیدان یې ولې ورکول، دا کورونه یې ولې خرابول. خدا د دې دپاره کوله چې اسلامي دین دی، دا د خدای دین دی، خدای ته خوښ دی، مسلمانانو ته خوښ دی. چې ته پر باطل دین باندې دومره سخت ولاړې، ولې زه پر دې حق دین باندې نه درېږم. مسلمانانو ورونو هیڅ مشکل نشته، یو مشکل شته د دنیا سره چې دا اسلام بالکل موږ دې ته حاضر یو. د اسلام په دایره کې دننه چې څنګه معامله رسول الله صلی الله علیه وسلم کړې ده، صحابه کرامو کړې ده، معاهدې سوي دي، معاملات سوي دي. موږ خو یو کامل دین لرو، هر ستونزه زموږ په دین کې حل ده. الیوم اکملت لکم دینکم، دا کامل دین موږ ته الله راکړی، زموږ په هغې کې د هر مشکل حل شته. هر څوک موږ سره مشکل لري، مشکل ورسره حل کوو که خو داسې نسو کولی چې د خپلو اصولو د خپل اسلام ورته تېرېږو، او نه دې زموږ اسلام مجروحوي، معیوبوي. لکه نن چې دی وایي زه د الله حدود نافظومه، دی وایي دا ولې کوې، ولې په عام معذر کې حدود نافظوې، ولې په رجم کوې، ولې لاس پرې کوې، ولې خلکو ته سزاوي ورکوې. دا د زموږ د قانون خلاف دی. ته غواړې چې د خپل قانون پر ما باندې تحمیل کړې او غواړې چې ستا د قانون احترام وشي. زما اسلام دی، دین دی، الهي دین دی، د دې ولې احترام نه لرې، د دې ولې بې قدري کوې، ولې عیب پکښې کې وایې، مسلمانانو ته دا نسبت کوې چې دا د بشر د حقونو خلاف دي. او ستا دغه بشري حقوق چې ټیکهدار یې، دعویدار یې، چې ما ته راوښیې مثال یې زه تا ته درښیم، تا پر موږ باندې د تروریستانو حکم کاوه چې موږ تروریستان یو، د دهشتګردو حکم در باندې کاوه چې دهشتګر یو، دې ته دې بهانه جوړه کړې وه چې افغانستان دې اشغال کړی و، د دنیا د اشغال کوشش دې کاوه. هغه دهشتګرد چې ستا په کتاب، ستا په حکم، ستا په فیصله دهشتګرد و، افغانستان ته راغله. تاسو ولیدل دې عمل د دهشتګر وکړي که د یو مشفق او مهربان مشرتابه حیثیت ادا کړي د مجاهدینو. ګورئ موږ دې خلکو زموږ سره ډېر جنګونه وکړه او سخت جنګونه را سره وکړه او ډېرې شهیدان کړو، ډېرې زخمیان کړو، خپله د خپلو خلکو. که داسې وایي چې موږ دهشتګر وایي، موږ د بشریت ضد وایي او موږ ظلم کولای، نو دا خو موږ ته بېله ظلم او خبره جوړه وه
چې دا زموږ پر موږ ظلم کړی دی، موږ به محاکمه کولی، موږ به اعدامولی، موږ به وژلی. خو دا راته جوړه وکړه، نه د دنیا په قانون کې وو، نه د شریعت په قانون کې، په هېڅ کې موږ ملامت نه وو. ګورئ موږ پر دغه خپل حق باندې چې دا زموږ حق وو، داسې یو عفو اعلان کړه چې موږ ستاسو څخه خپل حقوق نه غواړو. ګورئ افغانان یاست، هر څه چې مو کړي دي زموږ د خوا څخه معاف یاست. د دې بعده به تاسو ته موږ پیغور لا هم نه کړو. د یوسف علیه السلام ورونو ته یوسف علیه السلام الله تسلیم علیکم اليوم، ابو سفیان ته نبی علیه السلام وویل، ابو سفیان ورته وویل چې لا تسلیم علیکم اليوم، ډول بس پر تا پیغور نشته، سره د دې چې د جنګ قومندانو د نبی علیه السلام په مقابل کې موږ هم نن داسې ورته ویل. اوس موږ دهشتګر یو، موږ ظلم کوو، موږ ناروا کوو، نو چې زه اوس د دې سړی وهمه سزا ورکوم، دا ما ته هیڅ ګټه نه ده. که ما نوم کولای، که ما خلک وژلی، نو ما ته لاره خلاصه وه. زه بار سړی لکه څوم وهم بیا سر به پرې کوم لکه ته ظالم خو ته یې چې تا پرون چې دي زموږ ماشومان شهیدانول، پر مدرسو دي بمبار کاوه، پر کورو دي بمبار کاوه، او نه دي دا کتل چې تور دی سپین دی ملامت دی سلامت دی د یوه مخه دي وژل. ته د بشر د حقوقو ناقض نه وې، زه د بشر د حقوقو ناقض یم چې زه هغه څوک چې الله ته مجرم دی، د الله په خاطر باندې زه د خدای تعالی حکم پر تطبیق کوم، دا زما کار نه دی. زه مجبور یم. محاکمې چې حکم کوي دا د محکمو نه دی، د محکمې نه کوي، دا قاضي صاحب مجبوره دی چې زه د الله د خوا څخه مجبور یم چې دا حکم به کوم، زما پکې څه اختیار دی. که زه دا حکم ونه کړم خو دا ټول مسلمانان زما په مقابل کې دي، ولې دې د خدای حکم پرېښاوه؟ او بل زه خو د اسلام یو عقیده ده، نه قاضي صاحب ملامت دی، نه د نظام ملامت دی، هیڅوک نه. دا د الله حکم دی، دا به تطبیقیږي. خو لیکن تاسو غواړئ چې دغه اسلامي نظام ته کږې لارې پیدا کړي، دا نظام د اسلام خلکو ته کوږ معرفي کړي. د ټولو مسلمانانو لکه دا تاسو چې اوس خپل وحدت ښکاره کړی دی، دا مې خواست دی. ګورئ دا خلک چې وایي په پیغام کې مو شیخ صاحب وایي چې تاسو اتحاد وکړئ، اتفاق وکړئ. امام نووي رحمه الله شارح د مسلم دی، هغه د دې حدیث په شرح کې چې معاذ رضی الله عنه او ابو موسی صاحب اسب یمن نو دا نسات ورته کوي تطاوعا ولا تختلفا. وای دا خو نیکان خلق و، صحابه کرام و، نبی علیه السلام ولې نسات ورته کاوه؟ وای د دې څه دا ثابته شوه چې نیکانو خلکو ته هم به مشر نسات کوي، نیکانو خلکو ته به هم کوي. معاذ رضی الله عنه غوندې صحابو ته به کوي کنه. دا خو نسات دی. ورونو موږ تاسو به یو جسد کېږو، یو بدن کېږو. که یو بدن و یو جسد و عزت مو خوندي، او بل دغه امنیت د اسلام شرعي احکام تنفیذول دا په ما نه راځي، دا په دې مجاهدینو نه راځي. دا چې تاسو ورسره ملګري نسئ ورونو، قوانین جوړوو د اسلام د شریعت مطابق، په هر شي کې خپل قانون لرو، اسلامي قانون لرو. ګورئ دغه قوانین دا نه مجاهدین عملي کولی شي، نظام عملي کولی شي چې تاسو حمایت نه ورونو ورسره ودرېږئ، دا مجاهدینو سره ودرېږئ. ګورئ که زه قسم واخلم زه به حدیث نه سمه، که ستاسو د مجاهدینو پر ما باندې یوه ذره پر کېږي. ورونه مې یاست، دا جهاد هم تاسو کړی دی، لکه چې پرون د دې اشغال په مقابل کې دا ستاسو دغه مجاهدین و در سره ولاړ و، بیا به ولاړي، بیا به ولاړي، بیا به ولاړي، بیا به تر یوم القیامه پورې به ولاړي د اسلام دفاع وکړي. بیا د خدای فضل د ټول مسلمانان ورونه یو، د یوې عقیدې د یوه مذهب، نو ځانونه سره متحد کوي. لکه نن چې په اختر کې سره یو ځای یاست، دا خپل یو ځای کېدل مه سره کوئ که نه. تاسو مجاهدین امنیتي مسؤلین ټول سره یو لاس ورکړئ. دا مجاهدین دي هم د خپل خلک داسې بولي چې د دوی سره په سنگر کې شریکان دي، د دوی سره په امارت کې شریکان دي. تاسو د دین خدمت کړی دی، بیا بیا کوئ. موږ هم دا عقیده ده، حسبک الله ومن اتبعک من المؤمنین. الله درته کافي دی او دا مؤمنان درته کافي دي.
موږ ته تاسو کافي یاست. بس تاسو زموږ سره یاست، زموږ سره ملګری یاست، تاسو راته کافي یاست، نور چاته ضرورت نشته. خپل ملک خپل جوړ کړئ، خپل نظام خپل جوړ کړئ، خپل اقتصاد مو خپل جوړ کړئ. دا مې په دې پیغام کې هم درته ویلي دي. دا اوس مو د فابریکو دپاره کارونه را شروع کړي، جلا مستقل ریاست مې ورته جوړ کړي چې تاسو کوشش وکړئ دغه فابریکې په خپله دننه افغانستان کې جوړې کړئ او دا خلک په کار باندې راولي، خپل ځانونه خپل خود کفا کړي. الله پاک هدایت څه درته برابر کړي او دا زما ستاسو سره عهد دی، ستاسو سره وعده ده. در شریعت به یو قدم تیر نسم او در اسلامي حکم به یو قدم تیر نسم په قصدن. نو په دغه اسلام به سره ملګري یو. اسلام تاسو ته معلوم دی، علماو ته معلوم دی. نن ورونو دغه نظام چې دی دا هغه نظام دی چې علماو د ستاسو د پیدایش څخه بیا تر دې وخته تاسو د اسلام بیان کاوه، دغه اسلام و دې نظام ته راغلی. نن پر چوکۍ باندې هغه نظام حاکم دی چې دا ستاسو په مسجد کې ستاسو ملا صاحب تاسو اسلام درښولی دی، هغه اسلام نه نافذ دی.